عزتمند په دې شپه کې بیا عبادت ډېر زیات فکار دی. ځکه که چېرته موږ او تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو او د نورو اسلافو احوال وګورو نو یقینا چې سړی حیران پاتې شي چې هغوی به د ډېرو مشقتونو او جهادونو باوجود بیا هم اکثر حصه په عبادت کې تېروله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوجود د دې چې د ګناهونو نه معصوم و خو بیا هم دومره ډېره عبادت به یې کولو چې خپې مبارکې به یې وپړسېدلې. حضرت عمر رضی الله عنه به په رمضان کې د ماسخوتن لمانځه نه پس کور ته تشریف یوړو او تر سبا پورې به په لمانځه کې مشغول و، یعنې ټوله شپه به یې په لمانځه کې تېروله. حضرت عثمان رضی الله عنه به د ورځې روژه وه، د شپې په اوله حصه کې به اوده شو بیا به یې ټوله شپه لمونځونه کول. حضرت فاطمه رضی الله عنها چې به کله د شپې لمونځ وکړو نو بیا به په لمانځه باندې ودرېدله، دومره اوږد لمونځ به یې وکړو حتی تورمت قدمها، تر دې چې دواړه قدمونه مبارک به یې وپړسېدل. اویس قرني رحمه الله به ټوله شپه عبادت کې تېروله. دغه شان رابعه بصریه رحمه الله یو نیکه بیبي تېره شوې ده چې په شپه او ورځ کې به یې 1000 رکعاته نفل لمونځ کولو. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي چې 40 کالو پورې د ماسخوتن په اودس باندې سهار لمونځ کړی دی، یعنې ټوله شپه یې عبادت کې تېروله. د سعید بن مسیب رحمه الله په باره کې راځي چې د 50 کالو پورې د ماسخوتن په اودس باندې د سهار لمونځ کړی دی. عزتمند نورونو په شرح احیا کې د ابو طالب مکی رحمه الله نه نقل دی چې د 40 تابعین نه دا خبره په تواتر سره ثابت ده چې هغوی به د ماسخوتن په اودس باندې سهار لمونځ کولو، یعنې ټوله شپه به یې په عبادت کې تېروله. دا خو عزتمند نورونو ما صرف د یو څو صحابه کرامو او تابعینو نومونه واخیستل، دغه شان بې شمېره واقعات موجود دي. نو موږ له پکار ده چې بیا د لیلة القدر د موندلو دپاره ټوله شپه د الله جل شانه عبادت وکړو. وما علينا إلا البلاغ.